عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 20,000 صحابه دا د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام یې فتح. هرقل بادشاه دا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا عیسائی وو چې مسلمانان خو زمونږ ملکونو تم راورسېد اوس به زمونږ ملکونه هم فتح کوي نو د غیر چاپیره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړئ. نو هر بادشاه ورله د خپل وس موافق فوج ورکړو. نو مسلمانان 2,000 وو او هرقل بادشاه د مسلمانانو خلاف 10,00,000 فوج تیار کړو. 10,00,000 فوج په دې کې د مسلمانانو نه څه کسان مرتد شو. اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو له تللي دا 80,000 کسانو. نو دغه 80,000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دا هم د هغې 10,00,000 فوج سره ملګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2,000 وو او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10,00,000 او 80,000 10,00,000 رومیان عیسایانو او دا 80,000 سره هغه عرب چې مرتد شو هغه ورسره ملګري شو. دی د هرقل بادشاه د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چې ورته ویلی شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان و. د هرقل بادشاه ډېر زیات غوسه شو وی 2,000 خلک راغلی دی او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی. شام یې درنه واغسته او زموږ ملکونو ته خطر ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی. زه به پخپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه پخپله کوم. دی دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر و وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10,00,000 فوج دی راسره ته خو دا 2,000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اغلم اخلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه ته اخلم انت کوم مسلمانان ختموم ته ماله صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاه ورته ویل صحیح دا موقع در سره ده دا 10,00,000 او 80,000 فوج واخله او مقابله وکړه. دلته کې مسلمانانو ته خبر راورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې هرقل بادشاه د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10,00,000 فوج زمونږ خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه وکړو؟ خو 2,000 کسان هلته کې 10,00,000 خلک اوس څه وکړو؟ نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار دی په مشوره سره د قرآن حکم دی که نه وامرهم شورا بینهم په خپل منځ کې به څه کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته ماله مشوره راکړئ مونږ یو 2,000 کسان هرقل بادشاه فوج تیار کړی 10,00,000 څه وکړم مقابله وکړم خو څه وکړم ماله مشوره راکړئ. په دې کې یو تن پاڅېدو او هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایلو چې زما مشوره خو دا ده چې زه د شام نه ځو مدینې منورې ته شام پرېږدو ځو مدینې منورې ته وی ځکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده هسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې نو دا شام ورته پرېږدو کړو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سمبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته وه. وی کښېنه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې ته خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې اخیستی دی د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره موږ کومې قربانۍ ورکړې څومره شهیدان ورکړي اوس به شام پرېږدو کافرو ته تا څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدي یو ځای مدینې منورې ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کښېنه تو. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه پاڅېد
د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري د کوله د کفارو د طرف نه مشري د کوله امیر دی وو ورسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډیر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډیر بهادري کړې نو ابو سفیان رضی الله تعالی پاسېدو زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کیږو په دې ځای کې پاتې کیږو دلته د کوم ځای کې چې دلته مورتې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرکټ حمله نشي کولی دا لس لکه فوج ډایرکټ په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دا یری خو مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شا غاړې راباندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړي د هغې نه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده وی ابو سفیان ولې مشوره دې راکړه ډېر خوشحاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو دلته جنګ کوو دلته مورچې خالد ابن ولید رضی الله تعالی چپ ناست دی غلی ناست ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایي ای خالده ته خو څه ووایې که نه ته ولې چپ ته خو هم څه مشوره راکړه که نه ستا څه مشوره ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی مسلمانانو چې کومه خبره کړې ده زه په هغې کې ملګری یم اگر چې زما مشوره د دې داسې نه ده بل شان زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغې چې وایي دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې ابو عبیده رضی الله عنه فرمایلو ای خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله په هغې کې ډېر برکت اچولی دی الله په هغې کې ډېر خیر اچولی دی بیا موږ شکست نه دی خوړلی ما له رای راکړه وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانان وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکړم ابو عبیده رضی الله عنه فرمایل وی خالد ابن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه یې راکړې زه مخکې څه کوم نه ما له به ته مشوره ضرور راکړئ ځکه ستا په مشوره کې الله ډېر برکت اچولی نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی زما مشوره هم دا ده چې جنګ کوو خو د کوم ځای کې چې ته یې که نه نو خو د جنګ خامخا کول غواړې او د جنګ اراده دي نو دا ځای د جنګ دی د کوم ځای کې چې ته موجود ای ابو عبیده دا ځای د جنګ نه دی خو خامخا د جنګ اراده دي وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډېره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نه شي وهلی دلته ګیر چاپېره باغات وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوش بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته دی خوش بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه زغلو بیا زغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم دی نو زما رأی دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایل بس زما د خالد ابن ولید په مشوره عمل شابه سامان ګول کوئ د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل چې ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو فوجونه راغلل لس لاکه فوج د هرقل بادشاه راورسېد لس لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2.5 زره صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ ته رالیږلي یو جهاد نه خو هرقل بادشاه زمونږ خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی او مونږ 2.5 زره کسان یو مونږ جنګ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دي ولې بې ځای ځای شهیدان نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنګ صحابه کرام موجود دي نو مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړ عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی ورسوه مدینې منورې عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ روان شو او 2 ورځې مزل وکړو او بلې جمعې له مدینې منورې ته راورسېد
عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي زه چې مدینې منورې ته راورسېدم د زوال ټایم و د جمعې ورځ وه. عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره تیاري کوي، ځان یې تیارو. امیر المؤمنین دی د جمعې د مانځه دپاره ځان تیاروي، جمعه وپړاوي. چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمن د کوم خوا نه رالې؟ ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت. وایي چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي، خیر علي په خیر علي. ما وایي چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی، وي خط مې ورته ورکړ. وایي چې خط عمر رضی الله تعالی ولید که نه دا رنګ بدل شو، رنګ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه پوځ د کفارو راغلی دی. بیا اودس یې وکړو، ځان یې تیار کړو، منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان، د جهاد متعلق بیان وکړو، ډېر جذباتي بیان. او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بد ګیر شوي دي، 2000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه پوځ رالېږلی دی د جنګ دپاره. نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته جاغوی پسې ځي جهاد. بیان یې وکړو، او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه نو علي رضی الله تعالی راغی، عمر رضی الله تعالی عنه وی عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی ته چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی، الله نه امداد غواړئ او جنګ شروع کړو. مونږ ته انتظار مه کوئ، د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کړئ. دا ورته ولیکه. عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی، د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ، زما درته اجازت دی. دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی له ورکړو. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې دا خط مې واغستو نو په باب حبشه باندې ووتم. عمرې له او حج له تللی نو هلته کې باب حبشه مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده، باب جبریل او باب حبشه. په باب حبشه باندې ووتم، په اوښ باندې سور یم، چې روان شوم نو رایاد شو راته، ما وایي چې عبدالرحمن مرګ له روان بیا پته نه لګي چې ژوندی راشي. راشه نو لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارکې دیدار وکړه که نه، راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه، ځکه چې بیا هلته شهید کېږي، بیا مدینې ته نه شي رات. وی اوښ مې راوګرځو، د نبي علیه السلام روزې ته رالمه. وی چې رالمه وی علي رضی الله تعالی عنه، عباس رضی الله تعالی عنه، فاطمه رضی الله تعالی او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناست دي. او حسنین چې دي که نه نو یو د علي رضی الله تعالی په غېږ کې پروت، یو بل د عباس رضی الله تعالی په غېږ کې. دا 15 واړه کسان دغلته ناست. وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم، وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګوري، ته لا تللی نه یې، زر دا خط رسوه. ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم، خو د نبي علیه السلام د روزي دیدار له لږ رالم، او ما وی چې تاسو به راته لږه دعا وکړئ، دعا به راته وکړئ چې الله راته مزل اسان کړي. ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی، خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه؟ ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده؟ ما چې بلکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه، خو تاسو اهل بیت یې، تاسو د نبي علیه السلام خاندان یې، خو تاسو راته دعا وکړه، د نبي علیه السلام په روزي په خواصو کې راته دعا وکړه، زه به ډېر خوشحاله شم. بیا عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو. وی عباس رضی الله عنه دعا شروع کړه، وی د نبی علیه السلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي واله، د دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه، ته د په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا، ته د په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا. وی دعا یې راته وکړله. بیا راته علي رضی الله عنه وفرمیل چې عبدالرحمن اوس خو ځه که نه، اوس خو درته اهل بیتو دعا وکړه، اوس څه مشکل دی، اوس ځه. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وی زه روان شوم، د خالد د ورځې مزل مې وکړو، د اتوار د ورځې مزل مې وکړو، وی د څلورمې ورځ چې مازدیګر کېده که نه، وی زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږ شو. د هغې طرفه یې د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ نه رسېدلی وم. دا ولې دا د اهل بیت هغه دعا وه، د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته بدلان کړه، دا ورته اسان په د 3 ورځو کې د 2 سفر د دې طرف د 2 ورځو سفر په دې طرف په 3 ورځو کې ما ورسېدم. خط مې ابو عبیده رضی الله تعالی ورکړو چې د امیر المؤمنین خط دا دی. چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکتو، په هغې کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ. سحر شو، چې کله سحر شو
نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ صفونه